په دې نږدې کلو کې داسې ځای نه لرو چې خپل کور نه وځو دغه باندې ودرېږو ځمکه یې زمونږ دوه منزله پوړ زمونږ کورونه دي موږ نه درېیم منزل بل منزل داسې یو په بل نښتې کورونه لرو داسې و چې الله ساتلی څنګه چې الله افت راوړی و هماغه یې الله ساتلی تلفات شهیدان موږ 11 کسان لرو چې په درې په دې مچګنډول کلي کې دي 3 شهیدان او 8 په سوتن او دغه 3 په سوتن کې دي 3 په اریمن کې دي 2 شهیدان بیا دلته لاندې کلي کې دي درې نور هر یو کور چې په 100% کې کور ته زموږ ماشومان نه داخلي نه په ورځې نه په شپه په دې خوړونو کې پراته دي او دا هم چې اوس چې ولاړ دي دا هم د یو مرکز دی چې هغه ماشومان او زنانه دې ځای ته راځي اوس به هم چېرته به ناست دي چې دې ځای کې موږ ناست دي نو دا هم د هغه ماشومانو دپاره مرکز دی سړي بیا یو ځای او بل ځای ته ځو کورو کې موږ شپه نه دی کړی دا 4 ورځ دی 5 ورځ دی تقریبا 50 باندې زخمیان لرو او 15% کورونه مو هغه کورونه دي چې بیخي د اوسېدو نه وتلي دي او پاکې مانده کورونه هغه کورونه دي چې هلته هم اوسېدل ناممکن دي 15% کورونه چې دي بیخي تخریب شوي دي او دغه 15% کورونه چې دي هغوی د اوسېدلو او دغه نه لري نو عوام خلک ټول چې دي دلته اویلی نشته که کوم کور په سلو کې یو کور اویلی ولري نو هغوی خپلوان ټول راغلي دي هلته هغه کور کې اویلی کې دغلي ده نو اکثر خلک چې دي د خوړونو په غاړه کې ځمکو کې ترپالونو یې والې دي شپه ورځ هلته دغه کوي نو د باران که وشي نو هغه بیا بیخي بل مشکل ده